د دنیا ټول انسانان په دې باندې متفق دي چې مرګ داسې یو حقیقت ده چې هیڅوک هم د دې نه خلاصېدونکي نه دي. هر انسان بلکې هر ذی روح ته به دا مرګ رسېږي. په دنیا کې داسې خلک تیر شوي دي چې هغه د قرآن کریم نه انکار کوي. داسې خلک تیر شوي دي چې هغه د جهنم نه انکار کوي. په دنیا کې داسې خلک تیر شوي دي چې هغه د جنت نه انکار کوي. په دنیا کې داسې خلک تیر شوي دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت نه انکار کوي. په دنیا کې داسې خلک تیر شوي دي تر دې پورې چې د الله جل جلاله د ربوبیت نه انکار کړی ده. خو لیکن په ټوله دنیا په ټول وخت کې داسې خلک نه دي تیر شوي او نه به تیر شي چې هغه د مرګ نه انکار وکوي. هر انسان او هر ذی روح ته به مرګ رسېږي. خو لیکن د هر امت دپاره یوه نیټه ده. الله جل جلاله قرآن کریم کې فرمایي ولکل امة اجل فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. وایي هر امت دپاره یوه معلومه نیټه ده. کله چې د هغه نیټه راشي نو هغه نیټې نه نه وروسته کېږي او نه شاته کېږي. کې بیمار شم بیمار نه یم، که هجران کې د ازار شم ازار نه یم، چې یو ځل دې د اغیار په دار محکوم کړم، که بیا سل ځل په دار شم په دار نه یم، که زروار د جهاد په حق لار کې ګړنګونو نه گزار شم گزار نه یم، چې د پاک حرم خادم او مخلوق نشم، که د دراز جهان سردار شم سردار نه یم، که مفتون د دې فاني ژوند طلبګار شم، که زه د غشان هوښیار شم هوښیار نه یم، که مفتون د دې فاني ژوند طلبګار شم، که زه دغه شان هوښیار شم هوښیار. محترمو سامعانو، د انسان په ژوند کې درې مرحلې راځي. لومړی د ماشومتوب مرحله، دوهمه د ځوانۍ مرحله او درېیمه د بوډاتوب یعنې د سپینګیرتوب مرحله. په دې درې واړه مرحلو کې له ټولو نه ارزښتناکه او مهمه مرحله هغه د ځوانۍ مرحله ده. که موږ تاسو وګورو چې اسلامي امت چا ساتلی، د اسلامي امت او حکومتونو د پرمختګ او بقا لامل څوک و، او اسلام د چا د مټو په زور د نړۍ ګوټ ګوټ ته ورسېده، او که په مجموعي ډول سره ووایو چې اسلام ته چا ډېر خدمت کړی، نو معلومه به شي چې هغه ځوانانو چې اسلامي امت یې ساتلی او اسلام یې د نړۍ ګوټ ګوټ ته ورساوه، ځکه چې د دنیا د هر نظم او تحریک مدار په ځوانانو دی. په اولني قرن کې د اسلام راوړونکي ځوانانو، په ټوله دنیا کې د علم ډیوه بلونکي ځوانانو، په ټوله نړۍ کې د اسلام جنډه اوچتوونکي ځوانانو، هر کله چې د همیشه لپاره د اسلام لپاره ښه کردار ادا کړی هغه ځوانانو ادا کړی. د دې وجې نه د اسلام مخالف قوتونو، د اسلام دښمنانو د اسلامي امت د ځوانانو په کردار خرابولو کې ډېر زیات کوشش. ژوند د ابدیت د شهادت څومره لوړ شان دی، څه رنګین کاروان دی، څه رنګین کاروان، څه رنګین کاروان دی، څه رنګین کاروان. دا له احد بدره را شروع لا روان دی، څه رنګین کاروان دی، څه رنګین کاروان، څه رنګین کاروان دی، څه رنګین کاروان.
وینو د عمار یاسر دا ډیوه روښانه کړه دستر حمزه د زړه ګرانه لار اسانه کړه غاښ چې کړو قربان رسول فتح یې ارزانه کړه مخکې روان د ستر مصعب لاس کې نشان دی څه رنګین کاروان دی څه رنګین کاروان څه رنګین کاروان دی څه رنګین کاروان ژوند د ابدیت د شهادت څومره لوړ شان دی څه رنګین کاروان دی څه رنګین کاروان دا له احد بدره را شروع او لا روان دی څه رنګین کاروان دی څه رنګین کاروان جل جلاله سي انبیاء علیه السلام ته د هغوی د تصدیق لپاره قسم قسم معجزات ورکړي دي لکه موسی علیه السلام ته الله جل جلاله د هغه د عصر مطابق معجزه ورکړې وه چې هغه سحر جادوګري وه موسی علیه السلام ته الله جل جلاله د هغه په مقابل کې عصا یعنی لکړه ورکړله چې له هغه څخه به اژدها مار جوړېدلو او همدارنګه د نورو انبیاء علیهم السلام ته الله جل جلاله د هغه د عصر مطابق معجزه ورکوله لکه عیسی علیه السلام ته د هغه د عصر مطابق طبابت د مړو ژوندي کول او همدارنګه نور معجزات ورکړي وو خو نبی علیه السلام ته الله جل جلاله داس معاشره ته الله جل جلاله راولېږه چې هغه معاشره د عربو وه او د عربو معاشره په هغه وخت کې د شعر شاعري د ادب ډېر زیات عروج نو نبي علیه السلام چې کله راغلو نو هغوی په خپل شعر او شاعري باندې ډېر مست ول نبی علیه السلام هغوی ته قرآن کریم راوړ قرآن کریم هغه معجزه ده چې شعر شاعري او ادب دا د قرآن کریم په آیاتونو کې حس دي او نبی علیه السلام ته الله جل جلاله روحاني معجزات ورکړي وو چې هغه یو د نبی علیه السلام مبارک سترګې وي او د نبی علیه السلام ښایسته جبین او دوهم قرآن کریم کله چې به نبی علیه السلام یو چا ولیدو نو هغه له خولې څخه به بې اختیاره د الفاظ اورېدل کېدل هذا الوجه لیس بوجه کذاب دا وینا به یې کوله چې دا مخ ده دروغجن نه ده نو نبی علیه السلام ته الله جل جلاله دا رقم روحاني معجزات ورکړي وو محترمو کله چې به عرب په یو مجلس یو محفل کې راټولېدل او هغوی به شعر شاعري کوله او د خپلو پلارونو او نیکونو مدح او صفت به یې بیانولو نو دوی به بیا له هغه بعد راتلل او د کعبې طواف به یې کول د بیت الله طواف به یې کول او بیا چې به چا کوم نوی شعر یا قصیده راوړې وو نو هغه به یې د بیت الله په دروازه باندې ځوړند کوله نو بیا به د نورو قبایلو قومونو خلک راتلل او په هغو باندې به یې جرح یا تعدیل لګوو کمان شوی چې نړنګ مې اشنا پرودی لس ورځې کېږي چې شهید یار په بیدیا پرودی لس ورځې کېږي چې شهید یار په بیدیا پرودی لکه ما شوی چې نړنګ مې اشنا پرودی لس ورځې کېږي چې شهید یار په بیدیا پرودی لس ورځې کېږي چې شهید یار په بیدیا پرودی قربان شهیدا سر ټوک ټوک او ارمان جنګ لړلې
چې شهید یار په بیدیا پروت دی لس ورځې کېږي چې شهید یار په بیدیا پروت دی لکه ما چوی چې نه رنګ به مې اشنا پروت دی لس ورځې کېږي چې شهید یار په بیدیا پروت دی لس ورځې کېږي چې شهید یار په بیدیا پروت دی ځوان شهیده ضیاءالدین مهاجر لاړلي تشکیل دې پوره وتلو کوره مسافر لاړلي ځوان شهیده ضیاءالدین مهاجر لاړلي تشکیل دې پوره وتلو کوره مسافر لاړلي کله به هېر شي چې کتاب دې نن تنها پروت دی لس ورځې کېږي چې شهید یار په بیدیا پروت دی لس ورځې کېږي چې شهید یار په بیدیا پروت دی لکه ما چوی چې نه رنګ به مې اشنا پروت دی لس ورځې کېږي چې شهید یار په بیدیا پروت دی لس ورځې کېږي چې شهید یار په بیدیا پروت دی بېلتون د زورو سم یې وخوړل ملګري ګرانه ستا یادګارونو ته راړنګ شول ټول وګړي ګرانه بېلتون د زور ورسم یې وخوړل ملګري ګرانه ستا یادګارونو ته راړنګ شول ټول وګړي ګرانه جرأتان افکارې ملګرو کې جدا پروت دی لس ورځې کېږي چې شهید یار په بیدیا پروت دی لس ورځې کېږي چې شهید یار په بیدیا پروت دی دا چې مسلمانان 1.5 میلیارد نفوس لري ولې کمزوري یو ولې ظالمان ورباندې حاکمان دي ولې مو خاورې اشغال دي ولې مو په اسلامي هیوادو باندې بمونه ورول کېږي ولې د ذلت ژوند تېروو ولې دښمن ته جواب نسو ویلی ولې د یهودو توطیې او دسیسې نسو شنډولی آیا موږ په موږ او تاسو کې رجال نسته آیا موږ او تاسو همدا وحدت نشو ټینګولی آیا موږ او تاسو همدا یووالی نشو ټینګولی قدرمندو تیر تاریخ وګورئ که چیرې موږ او تاسو تیر تاریخ مطالعه کړو پر تیر تاریخ کې چا چې یووالی کړی چا چې وحدت ساتلی چا چې ورورولي ساتلی هغو کوم مثالونه لاسته راوړي کومې لاسته راوړنې لري چا چې تفریقه کړې هغو سزا لیدلې ده او که نه چا چې همدا امت تجزیه کړی چا چې همدا امت په ټوټو ویشلی د له کومو سزاګانو سره مخ شوي دي قدرمندو د بدر غزا د اتحاد د بریا راز د بدر په غزا کې مسلمانان 314 تنه وو او د قریشو پوځ تر زرو زیات خو دا چې مسلمانان متحد ول دا چې مسلمانانو یووالی درلودی الله جل جلاله ورته فتح ورکړه الله جل جلاله کامیاب کړل دوهم مثال ته راځو قدرمندو متوجه سئ تاریخ وګورئ تاریخ د بیت المقدس فتحه د مسلمانانو یووالی کله چې صلاح الدین ایوبی رحمه الله مسلمانان سره یو کړل بیت المقدس یې له صلیبیانو خلاص کړ